السلام علیکم. که چیرته تاسو غواړئ په ژوند کې یو کامیابه شخص اوسئ او په ژوند کې یو بریالی شخص اوسئ نو دغه ویډیو د سره وګورئ. د باز 15 خاصیتونه دي. که چیرته انسان په ځان کې دغه 15 خاصیتونه راولي نو انسان د بریالیتوب څوکۍ ته رسئ، انسان څخه یو کامیابه شخص جوړئ. دغه 15 خاصیتونه تاسو په ژوند کې عملي کړئ، انشاءالله تاسو په ژوند کې کامیابه اوسئ او بریالی شخص به اوسئ. د باز لومړی خاصیت: د باز نظر ډیر تیز دی چې خپل ښکار د 5 کیلومترۍ څخه لیدلی شي. یعنی که چیرته د دې څخه یو ښکار 5 کیلومتره لرې هم وي نو دې ته ډیر واضح او صفا ښکاري. د دې یو خاصیت دی چې که چیرې دا یو ښکار وویني او د هغې د کولو اراده وکړي نو تر هغې پورې دا خپل کوښښ او هلې ځلې جاري ساتي تر څو چې دغه ښکار ونه کړي. که چیرته دغه ښکار ډیر ستونزمن ولې نه وي، که چیرته دغه ښکار ډیر سخت ولې نه وي نو تر هغې پورې دا خپل کوښښ جاري ساتي تر څو چې دا ښکار ترلاسه کړی نه وي، تر څو چې دا ښکار کړی نه وي. نو د باز دغه خاصیت موږ ته دغه سبق او درس راکوي چې په ژوند کې باید یو مقصد او باید یو خاص هدف ولرو او د دغه خاص هدف او مقصد لپاره باید موږ ژوند وکړو. که چیرته موږ ته د دغه هدف ته په رسېدو کې په لاره کې ډېرې سختۍ او ډېر مشکلات راشي او د ډېرو ستونزو سره مخ ولې نه شو نو باید موږ د یو باز په شان او د باز څخه باید زده کړو چې باید د دغه مشکلاتو حل لاره پیدا کړو او خپل هدف ته باید ځان ورسوو. د باز دویم خاصیت: باز مړه حیوانات نه خوري. حیوانات نه خوري چې نورو حیواناتو ښکار کړی وي. نو د باز دا خاصیت موږ ته دا سبق او دا درس راکوي چې باید په ژوند کې خپل همت وکړو، باید د بل چا څخه ونه غواړو، بل چا ته باید لاس ونه نیسو، تیارې ته باید کینونو، باید په خپل ژوند کې خپل همت وکړو، په خپله باید وګټو، په خپله باید وخورو، په ځان باید مصرف کړو او بل چا ته باید ځان احتیاج نه کړو. خپل همت باید وکړو، خپل ژوند باید په خپله مخته یوسو. دریم خاصیت د باز: باز د نورو مرغانو څخه اوچت الوزي او ځان ته الوزي او د ځان او کوچنیو مرغانو سره نه الوزي، یا هم ځان ته الوزي او یا هم د بل باز سره الوزي. نو د باز د دغې خاصیت څخه موږ دا درس اخیستلی شو چې باید په ژوند کې یو لوی او پراخه فکر ولرو او په ژوند کې باید د یو لوی کار کولو اراده ولرو او باید د کوچني فکرو والا او د منفي فکرو خلکو څخه باید ځان وساتو. او دا هم موږ ته راښایي چې په ژوند کې باید ډیر وخت ځان ته ورکړو او باید ځان وپیژنو. او دا درس هم موږ ته راکوي چې باید د ښه سوچ والا او د لوی سوچ والا خلکو سره وګرځو، باید د هغو خلکو سره وګرځو چې په ژوند کې لوی افکار ولري او مثبت افکار ولري. باید د هغو خلکو څخه ځان وساتو چې بد فکر ولري او منفي فکر ولري. د باز څلورم خاصیت: کله چې سخت طوفان او باد وي نو نور ټول مرغان په خپلو ځالو کې پټیږي خو یوازې باز دی چې دا ډیر اوچت الوزي، دومره اوچت والوزي په دې طوفان او سخت باد کې چې د وریځو څخه هم ډیر بره شي. یعنی په طوفان او سخت باد کې د دې غیرت او جذبه نور هم زیاتیږي. د باز دا خاصیت موږ ته دا درس راکوي چې باید په ژوند کې ډیر زړور او باید ډیر قوي اوسو او د ستونزو په وړاندې باید کمزوري نشو. موږ باید د سختۍ او مشکلاتو سره ځان عادت کړو او باید یو ستونزې او مشکل ته په ډیر لوی مصیبت په نظر ونه ګورو. باید هر مشکل ډیر په اسانه او ډیر په جرأت سره وګالو او باید خپل ژوند وکړو او باید ځان قویتر اموخته کړو. د باز پنځم او آخري خاصیت چې باز د خپلو بچیانو په ځاله کې پاسته او نرم واښه نه پرېږدي ځکه هغه نه غواړي چې بچیان یې په سهولت کې لوی شي. ځکه که چیرې د باز بچیان په سهولت کې لوی شي نو د نورو مرغانو سره یې فرق نه کیږي. د نورو مرغانو د باز فرق دا دی چې نور مرغان کمزوري دي او باز چې دی ډیر قوي دی. نو باز په دې خاطر خپل بچیان په سهولت کې نه پرېږدي ځکه که چیرې په سهولت کې پاتې شي نو دوی بیا سخت نشي او قوي نشي اموخته کېدلی او ژوند نشي کولی. نو دا د باز خاصیتونه وو چې باز د دغه خاصیتونو له امله قوي دی، نور هیڅ وجه نه لري. او همدارنګه باید موږ په ژوند کې د باز څخه زده کړو. که چیرته موږ مشکلاتو ته ځان ورنکړو او ځان سهولت کې اموخته کړو
او ځان تنبله مخته کړو نو موږ بیا ژوند نشو کولی. ژوند هغه څوک کولی شي او کامیابي هغه څوک ترلاسه کولی شي چې په ژوند کې د سختیو او مشکلاتو پر وړاندې مبارزه وکړي. نو که چیرې موږ ځان اسوده او په سهولت کې مخته کړو نو بیا موږ د سختیو او د مشکلاتو د ګاللو زغم نه لرو، ژوند مو بیا ماتوي. هیله ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي، در سره یې لایک کړئ او د داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره عبدالرحیم حناني سره اوسئ. زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او فیسبوک پاڼه در سره فالو کړئ.